د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر د ترمیم شویو طیارو د پرواز په مراسمو کې ګډون وکړ. او وروستۍ خبره ده چې د افغانستان اسلامي امارت منلې چې پاکستاني الوتکې لیدل شوې دي خو بمبار یې نه دی کړی. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر د ترمیم شویو طیارو د پرواز په مراسمو کې ګډون وکړ. د افغانستان ملي دفاع وزارت اړوند هوایي ځواک له لوري یو بل وایي 12 الوتکه د لومړي ځل لپاره له فتحې وروسته په هوایي ځواک کې د تخنیکي او مسلکي انجینرانو له لوري ترمیم شوه چې د پایلوټانو د نه شتون له امله ولاړه وه. دغو الوتکو د افغانستان ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په حضور کې په بریالیتوب سره د مسلکي پایلوټانو پر مټ پرواز ترسره کړ. او همدغه راز یو بل MD 530 هلیکوپټر چې د تخنیکي او مسلکي انجینرانو له لوري یې څو میاشتې د ترمیم چارې روانې وې هم په بریالیتوب سره یې پرواز ترسره کړ. او وروستی خبر ده چې د افغانستان اسلامي امارت منلې چې پاکستاني الوتکې لیدل شوې دي خو بمبار یې نه دی کړی. په ننګرهار ولایت کې چارواکي د دې ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د پاکستان له لوري د بمبار په اړه راپورونه رادوي خو د کوم سیند له وړاندې کولو پرته ادعا کوي چې یوه پاکستاني الوتکه د افغانستان هوایي حریم کې لیدل شوې ده. په ننګرهار ولایت کې ځایي چارواکو پرون شنبه ماښام د پاکستان له لوري د هوایي بمباریو راپورونه رادوي خو پرته له دې چې کوم سیند وړاندې کړي ادعا کوي چې یوه پاکستاني الوتکه د افغانستان هوایي فضا ته راوښتې ده. د دغه ولایت د مومندرې ولسوالۍ ولسوال اجمل شکیبل رسنیو ته وویل دا راپورونه دروغ دي خو پرون ماښام نه وروسته زموږ د مومندرې ولسوالۍ امنیتي مسؤلینو پخوانیو زاړو بارودو ته چاودنه ورکړې وه چې د هغې نه خلکو تبلیغات جوړ کړي خو مخصوصا نوښته کې یوه پاکستاني طیاره راوښتې ده. البته نه کوم بمبار شوی نه هم کوم تلفات اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر رسنیو راپورونه ورکړي وو چې د شنبې په شپه شاوخوا 8 بجې پاکستاني جیټ الوتکو د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ په باسوله سیمه کې بمبار کړی. په خبر کې راغلی دی چې دغه شان تر ډیورن کرښې هاخوا د افغانستان په خاوره کې د کونړ ولایت پر فضا هم 2 پاکستاني جیټ الوتکې د ګزمې پر مهال لیدل شوې دي.